وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. کله چې هغو ته وویل شي چې پر هغه څه چې الله را لیږلي دي ایمان راوړئ، نو وایي موږ یوازې پر هغه څه ایمان راوړو چې موږ یعنې د بني اسرائیلو نسل ته راغلي دي. له دې ساحې د باندې چې هر څه راغلي دي د هغو له منلو نه انکار کوي، په داسې حال کې چې هغه حق دی او د هغو لارښوونو تصدیق او تایید کوي چې له پخوا نه له هغو سره موجود. ښه نو هغو ته ووایه که تاسې پر همغه لارښوونه ایمان لرئ چې تاسې ته راغلې وه، نو له دې نه مخکې مو د الله هغه پیغمبران ولې وژل چې په خپله د بني اسرائیلو په نسل کې زیږېدلي وو. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. تاسې ته موسی له څه ډول روښانه نښانو سره راغی، بیا هم تاسې داسې ظالمان وئ چې د هغه درته شا شوه، خو سکی مو خپل معبود ونیو. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. بیا لږه هغه پیمان در په زړه کړئ چې پر تاسې باندې د توره غره په راپورته کولو موږ درڅخه اخیستی وو. موږ تاکید کړی وو چې کوم هدایت درلیږو پر هغو په کلکه عمل وکړئ او غوږ ورته کیږدئ، وایې اورئ. ستاسې پلرونو نیکونو وویل چې موږ واورېدل خو مو نه منل، او هغوی داسې باطل پرستانو چې په زړونو کې د خوسکي مینه ناسته وه. وایه که تاسې مؤمنان یئ نو دا عجیبه ایمان دی چې تاسې ته د داسې ناکاره حرکتونو امر کوي. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. دوی ته ووایه چې که د آخرت کور له نورو ټولو انسانانو پرته یوازې ستاسې لپاره خاص ګرځول شوی دی، نو تاسې ته ښایي چې د مرګ هیله مند شئ که چیرې رښتیا ویونکي یاست. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. باور ولرئ چې دوی به هیڅکله د هغه هیله ونه کړي، ځکه چې دوی په خپلو لاسونو سرته رسولي او هلته یې لیږلي دي. هغه دا ایجابوي چې هلته د ورتګ هیله ونه کړي. الله د دې ظالمانو له حاله ښه خبر دی. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. ته به هغوی له بله هر چا نه د ژوند حریصان ومومي، ان تر دې چې دوی په دې کار کې له مشرکانو نه هم وړاندې شوي دي. د هغو هر یو دا غواړي چې په څه شان 1000 کاله ژوند وکړي، په داسې حال کې چې اوږد عمر خو هغوی له عذاب نه لرې غورځولی نه شي. څه عملونه چې دوی کوي الله خو هغه ویني. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. دوی ته ووایه چې کوم څوک چې له جبرائیل سره دښمني لري، هغه دې په دې وپوهیږي چې جبرائیل د الله په اجازه دا قرآن ستا زړه ته رسولی دی چې د پخوانیو راغلیو کتابونو تصدیق او تایید کوي
او د مؤمنانو لپاره لارښودنه او د بري د زیري په توګه راغلی دی. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. څوک چې د الله او د هغه د پرښتو او د هغه د پیغمبرانو او د جبرائیل او میکائیل دښمن وي، الله د دې کافرانو دښمن دی. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. مونږ تاته داسې آیاتونه درلیږلي دي چې په ډاګه څرګنده د حق ښکاره کوونکي دي او د هغو له پیروۍ نه یوازې هماغه خلک منکریږي چې فاسقان دي. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. آیا تل داسې نه ده شوې چې کله یې څه ژبنه کړې ده نو له هغو نه یوې نه یوې ډلې هغه شاته غورځولې ده، بلکې د هغو زیاتره کسان داسې دي چې د زړه له کومې ایمان نه راوړي. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. او کله چې هغو ته د الله له لوري کوم پیغمبر د هغه کتاب تصدیقونکی او تاییدونکی راغلی دی چې له پخوا نه له دوی سره موجود و، نو له دې اهل کتابونه یوې ډلې د الله کتاب په داسې شان شاته وغورځوو لکه چې دوی په هیڅ نه پوهیږي. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. او په دې لړ کې د هغو شیطانانو پیروي وکړه چې شیطانانو د سلیمان د سلطنت د نوم په اخیستلو وړاندې کول، په داسې حال کې چې سلیمان هیڅکله نه دی کافر شوی. د کفر مرتکبین خو هغه شیطانانو چې خلکو ته یې کوډې ښودلې، هغو هغه څه تعقیبول چې په بابل کې پر دوو پرښتو هاروت او ماروت باندې نازل شوي وو. په داسې حال کې چې هغو پرښتو به چې هر کله چاته هغه ښودل نو لومړی به یې په ډاګه دا خبره ورته کوله چې ګوره مونږ یوازې د ازمویښت لپاره یو، نو مه کافر کیږه. بیا هم دې خلکو له هغو نه هغه څه زده کول چې په هغو سره د میړه او ښځې ترمنځ بیلتون راولي. ښکاره وه چې د خدای له اجازې پرته هغو په دې وسیله هیچاته هم ضرر نشو رسولی، خو له دې سره سره یې داسې څه زده کول چې په خپله د هغو لپاره ګټور نه بلکې زیان، او هغو ته ښه معلومه وه چې څوک د دې شي خریدار شي د هغه لپاره په آخرت کې هیڅ ونډه نشته. څومره ناکاره سودا ده چې د هغې په بدل کې هغو خپل ځانونه خرڅ کړل. کاشکې هغوی ورباندې پوهېدلی. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. که هغو ایمان او تقوا غوره کړې وای نو د الله په وړاندې د هغو اجر ډېر غوره و. کاشکې هغوی په دې پوهېدای.
يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ای مؤمنانو راعنا موایي بلکې انظرنا ووایي او په غور سره خبره واوري او کافرانو ته دردونکی عذاب ده. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هغو خلکو چې د حق د بلنې له منلو نه انکار کړی دی کله اهل کتابونه وي که مشرکان وي هیڅکله دا نه خوښوي چې ستاسې د رب له خوا دې تاسې ته څه ښېګڼه راشي خو د الله چې هر چا ته خوښه شي د خپل رحمت لپاره یې غوره کوي او هغه د لوی فضل خاوند دی.